یو ډاکټر قصه کوي او وایي ما ته یو د شکر ناروغ همیش راتلو چې عمر یې شاوخوا 80 کاله و. نو هغه به چې هر کله راغی نو دا به یې له ځان سره ویل خدایه ستا څخه راضي یم چې ماته دې د شکر نعمت را په برخه کړی. نو ما ورته وویل چې بابا ته عجیب انسان یې. اوله دفعه مې ده چې داسې یو مریض وینم چې د شکر په سختې ناروغۍ اخته دی او خپلې ناروغۍ ته نعمت وایي. نو هغه راته وویل بچیه د شکر ناروغي یو لوی نعمت دی او بس. ما ورته وویل هغه څنګه؟ نو هغه راته وویل چې زه یې سببونه درښیم چې زه ولې نعمت ورته وایم. خدای ما ته داسې ناروغي راکړې چې هیڅ درد پکې نشته، خو داسې ډېر مریضان شته چې له خپلو دردو څخه کړېږي. خدای ما ته داسې ناروغي راکړې چې هم یې علاج امکان لري او هم یې دوا پیدا کیږي. خو داسې ډېر ناروغان شته چې نه یې علاج کیږي او نه یې هم دوا پیدا کیږي. خدای ما ته دا ناروغي راکړې چې ترڅو صبر وکړم او شکر پرې وباسم، ترڅو مې ټول ګناهونه په اسانۍ او بدون له ستړیا را معاف کړي. او په آخر کې وویل چې یوه شپه هم تهجد لمونځ نه دی رانه قضا شوی، ځکه چې دا ناروغي مې د شپې په نیمایي کې له خوبه راپاڅوي، نو ځکه د ناروغۍ ته نعمت وایم. نو ډاکټر وایي چې څو کلونه مې درس ویلی، بې شمېره کتابونه مې لوستلي دي، خو په الله قسم که مې دومره څه ترې زده کړي لکه څومره مې چې د دغه سړي څخه په 2 دقیقو کې زده کړل.